یو واده کړی ښځه چې د واده 8 کاله شوي خو اولاد یې نه کېدو، د هغې زندگی څنګه برباد شوه او څنګه د خپلو خپلوانو د لاسه هغه یو ډېر ناروا کار ته مجبوره شوه. دغه واقعه چې دغه ښځې په خپله شریکه کړې ده او ډېره دردونکې واقعه ده. که تاسو یې اورېدل غواړئ او د هغې ټولې خبرې په خپله کتل غواړئ نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا هر سړي د ځان نه پیر جوړ کړی دی او د هر چا چې وس رسي په یو نه یو طریقه باندې خلک لوټ کوي او یا د خپل شهوت لپاره اډې هم جوړې کړي دي. دغه ښځې واقعه داسې ده چې وایي زمونږ د واده 8 کاله شوي ما او خاوند مې په مینه باندې واده کړی، خو دا مینه هغه وخت بیا په نفرت باندې بدلیدل شروع شول چې 15-16 کالو پورې زما د اولاد هیڅ معلومات نه کېدو، خو ما خپل علاجونه ټول کړي. ډاکټر هم ویلي چې پتا کې سم مسله نشته، خو خاوند به مې هیڅ کله هم خپل علاج نه کولو. خاوند مې بیا هم په ما باندې زور زبردستی نه کوله، خو زه د خپل خواخي او د خپل کورنۍ د اړخ نه ډیره زیاته په تکلیف وم، ځکه چې ماته به همدا پیغورونه کېدل چې ته د اولاد پیدا کېدو قابل نه یې. د هغې نه پس دا وایي چې ما یو خپل ملګري سره دا خبره شریکه کړه چې هغې راته وویل تر کومه به ټول عمر داسې په تکلیف او ضلالت باندې تیروي، راځه چې زه دې یو پیر ته ورولم، یعنې تا ته به علاج وکړي او دعا به درته وکړي، هغې سره به دې الله پاک ښه کړي. دا ښځه وایي چې ما ورته دا هم ویل چې مسله زما په خاوند کې ده، ځکه چې ډاکټر وایي زما هر څه سم دي، خو بیا هم دغه ښځې اصرار کولو او ویل چې ته باید یو ځل د غفیر ته لاړه شي. موږ چې کله د غفیر ته ورغلو نو هغه چې کله زما ټوله واقعه واورېده نو داسې هم ویل چې په تا باندې به ډېر زر کور وران شي، ته داسې وکړه چې 3 ورځې پس په ماښام کې راشه، ما به تا ته تعویذونه کړي وي، هغه تعویذونه ځان سره که او ساختونه در کوم، هغه به دې په خاوند باندې وسکي. زه چې 3 ورځې پس بیا په ماښام کې ورغلم نو پیر راته ټوله قصه وکړه چې اصلي خبره داسې ده چې که ته غواړې اولاد دې پیدا شي نو ما سره دغسې کار وکړه. دغه ښځه وایي چې پیر راته وویل چې تا ته خو ما د هغه بلې ښځې په مخ کې واضحه خبره نه شوه کولی، خو که ته داسې ونه کړې نو ستا کور ډېر زر بربادېدونکی دی او دا د تعویذونو او ساختونو کار نه دی. هغه سره بیا دغه ناروا کار زما نه وشو چې زما ټوله زندگی برباد شوه. اگر که ما خپل کورنۍ ته یو ماشوم ورکړو خو زما ټوله زندگی برباد شوه او خاوند مې بیا هم ډیر زیات خوشاله و. دوستانو په دې ویډیو کې یو لوی عبرت پروت دی او عبرت دا دی چې اکثره وخت کورنۍ او خاوندان په ښځه باندې دومره ظلم کوي او هغه دې ته مجبوروي چې داسې ناروا کار وکړي، ځکه لږ د سوچ او عقل نه کار اخیستل پکار دي او هیڅکله هم داسې کول نه دي پکار، ځکه چې که یو څوک داسې کوي نو ضرور به ښځه مجبوریږي او داسې ناروا کارونه به کوي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. خان کلیک چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د الله په امان.